خزا پار سړی کونډیږي، خزا پار سړی کونډیږي، سړی هغه دی چې پې خاوره کونډه شي نه. قدرمندو ستړي مشئ، فریاد ملاګوری یمه د خپل فیسبوک پاڼې نه. نن راسه په څنګ کې د پلۍ د سیمې ښاغلی alawt عثمانخېل ناستې کوي. alawt عثمانخېل په کشرانو شاعرانو کې هغه لیکوال چې یقینا ډېر ښه ډېر پښتون شعر لیکي، تاسو یې په خپله باندې واورئ. alawt صاحب ډېر زیات ستړي مشي او احترامات درته هم وایم، او دا پر مهال زما د فیسبوک پاڼې ملګري تاسو ګوري، نو هغوی ته به څه وایي؟ ډېره زیاته مننه ستاسو د فیسبوک د مینوالو هم ډېره مننه چې دغه شانتې شاعران او شعر خوښوي او تاسو برداشت کوي. ډېره زیاته مننه ستاسو د مینوالو سره، بلکې دا زمونږ مینوال دي، د هغوی سره د نظم نه وړاندې چې د نظم عنوان دی ننزکه زمکه، د هغې نه وړاندې یو څو شعرونه چې د محبت په ستر مذهب کې مسلمانه مې کړه، د محبت په ستر مذهب کې مسلمانه مې کړه، پر ځان مینه مې کړه، ځان پله روانه مې کړه. مننه. او هغه که هر څومره په خلقو باندې ګرانه وه، خو هغه که هر څومره په خلقو باندې ګرانه وه، خو زما غربت کې چې دېره شوه نو ارزانه مې کړه. ډېره زیاته مننه. هغه که هر څومره په خلقو باندې ګرانه وه، خو زما غربت کې چې دېره شوه نو ارزانه مې کړه. او شعر د پکې فریاد به چې پاس د انا د تاترې نه مې رالړه کړله، پاس د انا د تاترې نه مې رالړه کړله، الوت یاره که نه څومره مهربانه مې کړه. ډېره زیاته مننه. نظم در سره وړاندې کومه څه په دې ډول چې عنوان دی ننزکه زمکه. ای پردی ننزکه زمکه، د غوري بابا نه پس او ابدالي بابا نه وروستو د مغرب د پیزاګانو نه یو مسته هوا راغله، پر دې خلقو ورچوکه شوه، جنسیت پکې پیدا شو، پر دې خلقو ورچوکه شوه، جنسیت پکې پیدا شو، د هوس بوتان یې جوړ کړل، پر بوتانو کې سا راغله، په دې ځمکه راخواره شو، خپل منونکي پیدا کړل، د مغرب نظریه زده شوه، میخانې یې کړې ابادې، د مغرب نظریه زده شوه، میخانې یې کړې ابادې، پکې مستې مستې حورې او غلمانې هم پیدا کړل، پکې مستې مستې حورې او غلمانې هم پیدا کړل، شرابونه پکې عام شو، کبابونه میسر شو، شبابونه هم ویړیا شو، د دې ځمکې دې وګړو شملورو سترګورو د حیا او عزتونو جنازې پر خپلو لاسو د خپل کوره را بهر کړي، جنازې پر خپلو لاسو د خپل کوره را بهر کړي، د مغرب د مستو پیغلو په نازونو خوندونو اداګانو مینان شول، خپل ښکلې نازولې ملایکې د دې خاورې د دې غرض دپاره د غربي غیږ ته دیکه کړې، میخانو لره یې ورکړې، ملایکې د دې خاورې د دې غرض دپاره د غربي غیږ ته دیکه کړې، میخانو لره یې ورکړې، د هوس تند شوه ماته خپل غرض خو یې پوره شو، خو ایمان او اسلام لاړو، مدرسې میخانې کړې، جوماتونه هدیرې شوې، دوی خو خپل ارمان پوره کړو، خو د دې نه خبر نه و چې غربیانو صلیبیانو کم غرض دلته راوړی، خو د دې نه خبر نه و چې غربیانو صلیبیانو کم غرض دلته راوړی، کم مقصد باندې راغلي. هله پوخه شو دا ښکلي چې غربي غرض پوره کړو، خپل مقصد کې چې کامیاب شو، هله پوخه شو ښاغلي چې کورونه یې برباد شو، عزتونه یې نیلام شو، د ګلمخو نازنینو سترګورو پیغلو جونو حیادارو پیغلو جونو لپټې شوې، اویزانې د مغرب پر زندانونو د انسان سپکاوی وشو، مسلمان بر انعام شو، مسلمان بر انعام شو، هم بندام شو، هم رسوا شو، حیا لاړه، عزت لاړو، په نړۍ کې کفر خور شو، خدای رسول شولو ناراضه، په نړۍ کې کفر خور شو، خدای رسول شولو ناراضه، خو یو څو وګړي وو چې وارثان مې د نبي وو، د صدیق په لار روانو، د عمر د زړه ټکورو، د صدیق په لار روانو، د عمر د زړه ټکورو، د عثمان د سترګو تورو، پر مثل د علیو نازولي بریالیو، ننګیالیو توریالیو، د غوري په سیر سړیو، د غوري په سیر سړیو، ابدالي په شان زمریو، طالبان د جوماتونو استوګن د مدرسیو، دا مولیانو عالمانو د اسلام مشال بل کړو، د غرونو په لور لاړل، سنګرونو کې دیره شول، د اسلام په مینه مستو، د خپل قام په غم ککړو، دغه ښکلي نازولي د دې ښکلي دین د پاره، د ښاغلي دین د پاره، د سرونو تحفې پیش کړې، خپل مالونه یې تالا کړل، عزتونه یې پیدا کړل، خپلې وینې قربان کړې، دغه یو موټی وګړو په غربیانو ماتم جوړ کړو، صلیبیان یې نیست نابود کړل، د غرور نه ډک سرونه طاقتونه ورته ټیټ شول، دا د کبر لوړ سرونه شو راښکته د دوی خپو ته،
ګوره واړه لاس په نام شو سلامي شو سلامي شو اوس د دې ننزکې ځمکې دغه ښکلي نازولي سترګور او شملور د مغرب د نظریاتو د تهذیب نه متاثره دلالان د خپلې خاورې دلالان د پیرنګیانو غداران د خپلې خاورې او ملګري د دهریانو د اسلام نه ناخبره خپل تهذیب ترې نه هېر شوی چې سهار د خوبه پاڅي او په ګېډه ښه ماړه شي سره یو شي را یوځای شي نو بیا خپلو کې دا وایي چې مولیان د فساد جرړې چې مولیان د فساد جرړې چې مولیان د فساد جرړې ډېر زیاته مننه